صالح د امریکا سفیر ته موږ باید طالبان مات کړو او پاکستان باید د ترهګرۍ ملاتړ پای ته ورسوي. د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا پر طالبانو لګېدلی دی او ویلي دي چې دغه ډله د پاکستان ملاتړ او لارښوونه جګړه کوي. نوموړي کابل کې د امریکا متحدو ایالتونو سفیر ته په خطاب کې لیکلي دي چې موږ باید طالبان مات کړو ځکه دوی د زرګونو افغانانو او امریکایانو وژونکي دي او همدا ډول له ترهګرۍ او د طالبانو د ملاتړ ډی بند شي. صالح په ټویټر لیکلي دي چې طالب وسلوال د پاکستان د استخباراتي شبکې یا ISI ملاتړ او طالبانو ته د مرسنیریس انګلیسي کلمه کارولې ده چې د پیسو په مقابل کې د جګړه کوونکي یا جنګیالي معنا ورکوي. د ملي امنیت دغه پخوانی مشر له پخوا د طالبانو په وړاندې سخت دریځ او توند دریځ کوي او ډیر ځلې دغه ډلې د ځپلو او له منځه وړلو ویلي دي.